موسی د جنگ د جوړېدلو وجه څه شی دی؟ کله چې پلان ډېر پیسې وغواړم بیا هغه وخت جنګ جوړېږي. موسی تا نه به کله سم سړی جوړېږي؟ ها ګوره بیا د حاجي بابا ته شکایت کومه. او تا پرون درس یاد کړی؟ استاده پرون زه ډېر بیمار وم اوس یې یادوم. تا بیا دروغ وویل. تا ته ما څو ځلې ویل چې دروغ مه وایه ځکه دروغ د ګناهونو جرړه ده. بخښنه غواړم استاده. سمه ده د نن لپاره همدومره درس بس دی. زه اوس ځمه او سبا لپاره دې ټیسټ یاد کا ځکه چې سبا به درنه امتحان لرم. ښه سمه ده استاده. دې سمه ده سره چې د انشاءالله هم ویلو نو څه چل به شوی؟ انشاءالله. واه واه زما د راتګ نه مخکې درس شروع کړی دی. ماشاءالله. موسی درس به دې یاد کړی وي که نه چې نن درنه امتحان واخلم؟ ښه سمه ده چې نه دې ده یاد کړی امتحان به درنه سبا واخلم. صحیح ده؟ پلار خو مې راته ویلي چې نور به دې استاد نه راځي زه به هلته درس وایم. نه نه ما خو د پلار نه چوټي نه ده غوښتې. خو پلار خو مې راته ویلي چې نور به هلته زه درس وایم. لالا روژه هم په خیر راغله. دې میاشت کې چې تاسو د ټیوشن فیس واغسته د روژې ټوله سودا به په یو ځای واخلو. صحیح ده؟ بچیا ته زما زوی هم او زما د کور مشر هم ځکه د کور ټوله ذمهواري ستا په سر ده. لالا روژه کې د ټیوشن نه ناوخته راځه. کیدای شي هغه حاجي صاحب د روژه ماتې لپاره څه درکړي. تر اوسه پورې مې د هغه دکاندار قرض نه دی خلاص کړی. اوس پکې دا مشکل هم راغلو که دا ټیوشن ختم شي نو د کور سودا به څنګه اخلم؟ پلار جان او خور جانې ته به مې د اختر سامان او د روجې مصرف. اوف یا الله ته را باندې رحم وکړي. سمه ده زه درته وروسته زنګ وهم. ښه وخت ولرئ. کښېنه کښېنه استاد محترم څه له مو ملامته کوې؟ نه نه هېڅ خبره نه ده. ما تاسو ته یوه خبره کوله. سر د سبا نه خپل زوی ته زه خپله درس ښیم ولې چې دا ډېر روان شوی دی باید دا سم کم. حاجي صاحب زما په درس کې کم مشکل دی؟ نه نه داسې کومه خبره نه ده. ته صرف استاذ نه بلکې د دې کور یو غړی یې. ته چار وخت وغواړې دلته راتلی شي خو زه غواړم دې ته خپله درس وښیم. بس هم د یو میاشت خبره ده. اختر نه بعد کولی شي چې راشي او درس ورته وښایي. زه غواړم چې ته دا روژه مبارکه د خپلې کورنۍ سره تېره کړې ځکه ته ټول کال خواري محنت د خپلې کورنۍ دپاره کوې. دا ستا د دې میاشتې د ایډوانس فیس دا دې واخله او دا ستا او ستا د کورنۍ د اختر خرچه.